السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د امیزون سیریز مونږ شروع کړی او د تیر درس په دوام سره مونږ په تیر درس کې د پراډکټ هانټینګ باره کې څه خبرې کړې وي او په هغه موضوع باندې نن بیا هم تم پاتې کیږو. مونږ دا خبره کړې وه چې پراډکټ هانټینګ او پراډکټ ریسرچ یوه خبره ده. پراډکټ ریسرچ ته امیزون په خپله ژبه کې پراډکټ هانټینګ وایي. بیا مې دا خبره تاسو ته په ساده الفاظو کې شریک کړې وو چې د پراډکټ هانټینګ نه دا مطلب دی چې د خپل دکان لپاره داسې یو جنس کتل، داسې یو پراډکټ کتل چې هغه ډیره زیاته ګټه ولري، او داسې یو جنس یو پراډکټ کتل چې هغه ډیر زیات خرڅ شي. د دکان نه مطلب زمونږ اکاونټ دی. کوم اکاونټ دی؟ سیلر اکاونټ دی، مطلب امیزون سیلر اکاونټ. نو بیا بله خبره چې ډیره زیاته مهمه ده په پراډکټ هانټینګ کې هغه دا ده چې تاسو به پراډکټ هانټینګ په هغه ځای کې کوئ کوم ځای کې چې ستاسو دکان وي. زما د خبرې مطلب دا دی چې کوم ځای کې ستاسو سیلر اکاونټ وي. که ستاسو سیلر اکاونټ په UK کې وي او تاسو راځئ پراډکټ هانټینګ په بل ملک کې کوئ، دغه پراډکټ هانټینګ ستاسو 130% غلط دی، بالکل غلط دی. مطلب 100% ستاسو پراډکټ هانټینګ غلط دی او دا به تاسو د داسې تاوان سره مخ کړي چې بیا به جبران به بیا نه وي. نو دا خبره هم کلیر شوله. بله دا خبره موږ مخکې هم کړې وه، بیا به هم تاکیدا وایم چې پراډکټ هانټینګ موږ مطلب نن زموږ د پراډکټ هانټینګ کریټیریا باندې بحث کوو. مطلب دا دی چې کله موږ پراډکټ هانټینګ کوو نو هغه د کم شیونو ته باید موږ متوجه شو، کم شیونو ته موږ متوجه شو. کله چې دغه فلټر نه زموږ تیر شو بیا موږ تصمیم ونیسو چې کم پراډکټ اوس موږ باید خرڅ کړو او هغه نه بعد بیا موږ پراډکټ سورسینګ مخکې هغه بعدي خبرې دي هغه بیا کوو. نو د پراډکټ هانټینګ کریټیریا ګوره دا فرق کوي، نسبت مارکیټ تم فرق کوي. مطلب دا دی که ستاسو د یو ځای دپاره شاید د UK دپاره پراډکټ هانټینګ شاید هلته یو رقم وي او د بل ملک دپاره بل رقم وي، کریټیریا مطلب فرق کوي. ګوره که اوس موږ یو تولید ونیسو، ګوره څنګه چې کلچر فرق کوي، نو که یو جنس موږ اوس په امریکا کې یو جنس د هغه تقاضا شته دی ولې په افغانستان کې د هغې تقاضا نشته دی، نو خامخا اوس فرق کوي که نه، کریټیریا فرق کوي. بله خبره دا ده چې همداراځې په بزنس ماډل کې هم فرق کوي. د هر بزنس ماډل لپاره جدا کریټیریا ده. لکه بزنس ماډل موږ سره ډراپ شیپینګ دی، FB هول سیل دی او داسې نور زیات بزنس ماډلز دي، نو د هغې دپاره هم فرق کوي چې تاسو سره دا کنسپټ کلیر وي. دلته یوازې موږ داسې په عمومیاتو غږیږو، تاسو ته موږ کنسپټ درکوو چې دغه شیونو ته تاسو متوجه شئ. د بیګنر لیول دپاره چې کله تاسو ایکسپرټ شئ، پریکټس وکئ هغه نه بعد تاسو بیا چې کله یو جنس دغه کوئ تاسو به د هغې دپاره فاردر ریسرچ کوئ. نو به راځو اوس دې ته چې موږ چې پراډکټ هانټینګ کوو نو هغه به موږ دلته چې کوم طریقه کار روان کړی هغه به موږ FBA ریلیټډ کوو، فلفلمنټ بای امیزون. بله خبره دا ده چې د پراډکټ هانټینګ کریټیریا کې به نن موږ دوه شیونه وایو، یو سایز دی او بل وزن. ګوره کله که موږ داسې یو جنس انتخاب کو د ریسل لپاره چې د هغه وزن ډیر زیات وي نو هغه دپاره مصارف راځي. فرض که دا موږ یو جنس یو تولید خریداري د علی بابا نه اخلو او دا موږ رسو مطلب خپل ویر هاوس ته، د امازون ویر هاوس ته، کوم ځای کې چې زموږ سیلر سنټر وي، کوم ځای کې چې زموږ سیلر اکاونټ وي، نو معلومه خبره دې باندې به د الوتکې ډیر زیات مصارف راځي. نو بیا به د نیا نه لمسی غټه وي او زموږ به هلته تمام شد قیمت ډیریږي. نه یوازې دا چې ګټه به نشو کولی بلکې د ډیر زیات تاوان سره به مخ کې وي.
بل هغه کې کله کله د یو شي وزن دومره نه وي ولې د هغه سایز ډېر زیات مطلب سایز یې بې رقمه سایز وي. که هغه موږ په الوتکه کې موږ دومره ځای نیولی وي چې هغه د الوتکې مصارف پرې ډېر زیات راځي. یا که امیزون یې په خپل ویر هاوس کې په خپل ګودام کې ږدي نو امیزون خو هم د خدای په نامه نه ږدي، هغې به موږ نه فیس چارج کوي، او که د دې سایز بې رقمه وي نو موږ نه به دې ډېر زیات فیس چارج کوي. بله پراډکټ هانټینګ کرایټیریا کې به موږ ګورو چې یو څیز موږ سره ټرینډي نه وي. ټرینډي نه مطلب دا دی، ساده لفظ کې که تاسو سره زه شریکوم، ګوره دا فیس ماسک دا د پوزې ته چې سره اچوي دا ماسک دا په کورونا کې د ده ډېر زیات ډیمانډ و، نو هلته د ده د سیل ګراف ډېر زیات جګ شوی و، ولې اوس خو دغه مطلب ډیمانډ نشته دی، نو خامخا هغه سیل دغه کې دغه ګراف کې اپس اینډ ډاونس راځي، او کله چې په یو ګراف کې مطلب ډېر اپس اینډ ډاون وي نو هغه جنس بالخصوص د بیګنر دپاره د بیګنر لیول دپاره ښه نه دي، ممکن هغوی ډېر زیات نقصان وکړي. دا بیا خبره کومه چې دا اوس د یو شخص مطلب یو په بزنس کې موږ یو اصطلاح لرو چې هغه ته وایي مور ریسک مور ریټرن. مطلب که یو شخص هغه ډېر زیات ایکسپرټ وي او هغه یو ټرینډي سیز یو ټرینډي تولید اخلي نو هغه که دومره ریسک اخلي او هغه پکې ډېر زیات ایکسپرټ دی، خو د بیګنر لیول دپاره دې شیونو ته متوجه کېدل ډېر زیات مهم دی. دا اوس جدا خبره ده چې موږ به د یو څیز وزن څنګه معلومو، ډایمنشن به یې څنګه معلومو. د دې دپاره خپل ټولز دي، مطلب موږ به منول هم دا کوو او په ټولز په ذریعه هم کوو. اوس یو څیز موږ معلومو چې دا ټرینډي دی که نه دی، د دې دپاره موږ ګوګل ټرینډ یو ټولز د هغه په ذریعه موږ بیا معلومو. خو د دې دپاره چې موږ نه ویډیو ستره نشي غټه نشي نو دا فقط تاسو سره زه تیوري شریکوم، او انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به دا آینده ویډیو کې به موږ په پراډکټ هانټینګ باندې چې څه نور کرایټیریا چې څه نور پاتې دي هغه تاسو سره شریکوو. بیا به دا هر یو جز موږ منول او بای ټولز سټپ بای سټپ ګورو.